وروستی مورچل لسمه برخه د وروستي مورچل د خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د یو ځل بیا د وروستي مورچل خپرونه پیل شوه په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. درنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې دا اورو چې صفیه سهار وختي له درانه خوبه راویښه شوه. په کوټه کې خپل روښنايي کې یوې او بلې خواته وکتل. غمجنه غوندې شوه او بیرته یې سترګې پټې کړې. نن یې بیا یو خوب لیدلی و. نن بیا په ډیره په زړه پورې فضا کې الوتلی و، هلته چې آزاد مرغان د مینې بدلې وایي. دې په چوپ کتلو کې چاته زارۍ کړې وي او هغه د دې د زاریو په ځواب کې ویلي و: صفیې ساده کېږه ما، زمونږ د ژوند لارې سره بیلې دي. د صفیې پر شونډو غمجنه مسکا وځلېده. ویې ویل: زما سره یې ته ډېر ضدي یې. هغې دویم ځلې سترګې وغړولې، جګه شوه، بلې کوټې ته ولاړه او داسې وکړ او په لمانځه ودرېده. د لمانځه نه وروسته یې لاس په دعا اوچت کړل او د پخوا په شان یې د دعا وروستي الفاظ دا و: زما الله هغه له هر آفت نه په امان کړه. د دعا له پای نه وروسته صفیه جګه شوه، خپلې کوټې ته ولاړه او کړکۍ یې پرانیستله. بڼ ته یې وکتل، بیا یې له ځانه سره یوه خوږه سندره زمزمه کوله او بل لوري ته د یوې هندارې مخې ته ودرېدله. د دې غږ چې د پسرلي د موسم د مرغانو له غارونو نه زیات خوږ و ورو ورو جګېده. خو لږ وروسته یې په هنداره کې کوم بل څوک ولیدل. ناڅاپه چوپه شوه، په بیړه یې شاته راوکتل. قاسم ته یې وکتل، ویې ویل: قاسمه. قاسم په مسکا وویل: صفیې ته ولې چوپه شوې؟ ستا غږ. صفیې په ترخې لهجې د هغه خبره ورغوڅه کړه. ویې ویل: زما غږ ډېر ښه دی، خو ته د غلو په څېر زما کوټې ته د راتلو هیڅ حق نه لرې. ورځه کنه سکینې ته نارې کوم. قاسم وویل: صفیې ما څه ګناه کړې ده؟ ستا له ما نه ولې دومره کرکه ده؟ که ستا دا سندرې زما لپاره نه دي نو د چا لپاره دي؟ صفیې ما دومره مه رټه، ته پوهېږې چې زه له تا سره څومره مینه لرم. صفیه له غوسې نه تک کسره شوه. ویې ویل: قاسمه ولاړ شه، تر اوسه دې پر مغزو د شپې د شرابو اغېزه شته. قاسم خپله غوسه را قابو کړه. ویې ویل: صفیې تا ته معلومه ده چې ما شراب پرېښي دي. که بیا هم زما کوم بد عادت هم وي، د ژوند په اوږده سفر کې دواړه د یوې کښتۍ سپاره یو، ځکه خو ما ته دومره د بې قدرۍ په نظر کتل پرېږده، دا به د دواړو په خیر وي. صفیه په تنګ شوه. ځواب یې ورکړ: قاسمه ورځه، زه ستا په کښتۍ کې د سپرېدو پر ځای د سیند په ګرداب کې ډوبېدل غوره ګڼم. قاسم خجالت شو. ویې ویل: دومره سړه وضع ښه نه ده، په ما کې به په زرګونو کمزورۍ وي، خو زه ستا یم. زه ستا د یوې مسکا لپاره له مرګ سره لوبېدلی شم، په اور کې ورغورځېدی شم، له غرونو سره جنګېدی شم. زه ستا لپاره. صفیه وویل: هو. ولې ودرېدې؟ ووایه. زه ستا لپاره د اسمان ستوري راښکولی شم، د سمندر په تل کې غوټۍ خوړلی او غمی راویستلی شم، د لویو لویو ظالمو پاچاهانو له سرونو تاج اخیستلی شم، له تندرونو سره ډغرې وهلی شم، له توپانونو سره لوبېدلی شم، خو یو انسان کېدای نه شم. قاسمه دا بدګماني که نه درته پیدا شوې چې ته شاعر هم یې؟ قاسم پر خپله بې عزتۍ د قبو کېدو هڅه وکړه. ویې ویل: صفیه زما احساسات مه توهینوه، زه شاعر نه یم. ستا احساسات هغه خو د دې وړ هم نه دي چې توهین کړای شي. ته که دلته په تم کېدو ټینګار کوې نو زه درنه ځم، خو که په ما پسې راغلی نو نیغه کاکا ته ورځم. صفیه دا وویل. قاسم ته یې په کرکه او نفرت وکتل. له کوټې نه ووتله. د محل له باغ نه یې څو ګلان وشکول او بیا د ګڼو ونو منځ ته ولاړه. له ښاخونو نه د شبنم څاڅکي راتویدل، خو دې احساس نه کاوه دا هغه ځای و چې له طاهر سره یې په لومړي ځل یوازې دیدن شوی و، او له کومې ورځې راهیسې چې طاهر د خلیفه له پیغام سره د قراقرم په لوري رخصت شوی و، د بڼ دې ګوښې ته د دې پام وراوښتی و. د دغو ونو پاڼې او ګلان دې ته د نورو ونو نه بدل او په زړه پورې ښکارېدل. نن د قاسم سره د خبرو اترو نه وروسته پر زړه له درانه بوج سره راغلی وه. د لمر لومړنۍ وړانګې د ونو د پاڼې نه په جل بل ځلېدلې او ځمکې ته رسېدلې. صفیې اسمان ته وکتل او په ډېره غمجنه لهجه وویل: طاهره تا ته ښایي دا معلومه هم نه وي چې زه څوک یم او ته زما لپاره څوک جوړ شوی یې؟
دویم فصل د خلیفه استازی. قدرمنو اوریدونکو، د خوارزم له بریدونو نه چې تیر شول، طاهر او ملګري یې د مغولو د هیواد په برید کې په سرحدي پیره کې لګي سار کړل. د پیرې مشر د دوی د آرام او راحت هر ممکن کوشش کاوه. بیا هم طاهر او د ملګرو داسې ګڼله چې دوی په یو خیمه کې تر څارنې لاندې نیولې دي. دوی ته په شاوخوا غونډیو کې د ګرځېدو اجازه نه وه. طاهر با چې په ماته ګوډه تاتاري ژبه له کوم سپاهي نه څه پوښتنه کوله، نو ځواب یې نه ورکاوه. د پیرې له افسر نه پرته له دوی سره چا د خبرو حق نه درلود. د مغولو جاسوس به د سیوري په شان له دوی سره یو ځای ګرځېده. طاهر افسر ته څو ځلې وویل چې هغه د چنګیز خان په نامه د بغداد د خلیفه مهم پیغام راوړی دی، خو هر ځل یې دا ځواب اوریده چې لوی خان ته پیغام استول شوی دی چې هدایت وکړي، تاسې به ور واستوه. نږدې 3 اونۍ وروسته یو مغول افسر له څو سپاهیانو سره دې پیرې ته ورغلل. هغوی له طاهر نه د تکلیفونو بخښنه وغوښتله او ورته وویل لوی خان تاسو ته په حضور د مشرف کېدو ویاړ درکوي. له دغه افسر سره څو هفتې په سختو غرنیو لارو له مزله وروسته یوه ورځ طاهر او د ده ملګري د قراقرم هغې درې ته ننوتل چې د سترګو تر څاره د مغولو د لښکر خیمې پکې درېدلې وې. د درې څلورو خواو ته دنګ غرونه ولاړ وو. وزیر اعظم له بغداد نه له طاهر سره 3 تن استولي وو. یو تن کمال نومیده، د دوهم نوم ابو اسحاق وو، او دریم چې عراقی وو جمیل نومیده. 3 واړو د صدر اعظم له هدایت سره سم په لار او سفر کې د طاهر ښه درناوی او اطاعت کاوه. په لاره کې څو ځلې د هغوی تلاشي وشوه، ځکه خو طاهر په دې ډاډه شو چې که په دوی کې کوم یو د خلیفه او یا وزیر اعظم ځانګړی پیغام راوړی وي، هم د خپل رښتینتوب لپاره به څه نښه او دلیل وړاندې نه کړی شي او چنګیز خان به ډاډه نه کړی شي. خو کله چې د مغولو هیواد ته داخل شول، طاهر په دې خبره پریشان شو چې ابو اسحاق په تاتاري ژبه ښه پوهیږي او هغه د چنګیز خان تر هستوګنځي پورې تر رسیدو د تاتاري سردار سره ښه بلد شوی و. په مزله کې طاهر څو ځله ابو اسحاق له تاتاري سردار سره له نور کاروان نه وړاندې یا وروسته په رازدارانه خبرو اترو او روغبړ ولید. د خیمو ښار ته له رسیدو سره سم چې چنګیز خان د نړۍ د نیولو لپاره په تیاری بوخت و، مغول سردار د یوې لویې خیمې مخې ته ودرېد، له اس نه پلی شو او طاهر ته یې وویل تاسو په دې خیمه کې استراحت وکئ، زه به لوی خان خبر کم. له دې نه وروسته یې څو سپاهیانو ته چې له خیمې نه بهر ولاړ وو او د دوی لاره یې څارله اشاره وکړه. هغوی راوړاندې شول. د طاهر او د هغه د ملګرو د اسونو جلبونه یې ونیول. دوی هم له اسونو نه پلي شول او د یو تن په لارښوونه خیمې ته ننوتل. درنو اوریدونکو، خیمه په بخملي پردو او ایرانی قالینو ښکلې شوې وه. طاهر او ملګرو یې د مازدیګر لمونځونه وکړل. له دعا نه وروسته طاهر له ابو اسحاق نه وپوښتل تا په لاره کې له هغه مغول سردار سره څه خبرې کولې؟ ابو اسحاق په یوه معناداره مسکا خپلو ملګرو ته وکتل او ویې ویل هغه ما ته د چنګیز خان او ما هغه ته د خپل خلیفه په باب خبرې کولې. تا په ټوله لاره له مانه دا خبره ولې پټوله چې ته په تاتاري ژبه پوهېږي؟ که تا له مانه پوښتلی وای ما به ځواب درکړی و. صدر اعظم ته معلومه ده چې ته په تاتاري ژبه پوهېږي؟ اسحاق لږ ورخطا شو، ویې ویل صدر اعظم دماغ غوندې معمولي خلکو د پیژندنې زحمت کله ګالي؟ که ستا دلته زما په خبرو څه اعتراض وي نو زه به هېڅکله هم له چا سره ونه ګډېږم. زه ستا په خبرو اعتراض نه لرم، خو که څوک له تا نه د بغداد په اړه څه پوښتنه وکړي نو ښه فکر کوه او بیا ځواب ورکوه. ابو اسحاق ځواب ورکړ زه خپله ذمهواري احساسوم. لږ ځنډ وروسته تاتاري سردار د دوی خیمې ته ورننوت او طاهر ته یې وویل لوی خان به سبا سهار ته له تاسو سره ګوري. ما ستاسو د خوراک څښاک بندوبست یو ایراني نوکر ته سپارلی. هغه ستاسو مسلمان ورور دی، تاسو ته به هیڅ تکلیف نه وي. کله چې طاهر له مغول سردار سره خبرې کولې، ابو اسحاق له خیمې نه بهر ووت او کله چې تاتاري سردار هم له خیمې نه بهر ته ووت، طاهر جګ شو او د خیمې نه یې بهر ته وکتل. ابو اسحاق څو ګامه لرې له تاتاري سردار سره خبرې کولې. ماښام مهال د طاهر 3 واړه ملګري د چکر په پلمه بهر ته ووتل او هغه وخت بیرته راستانه شول چې طاهر د ماخوستن لمونځ ادا کړی و او د ویده کېدو په تکل و. درنو اوریدونکو، طاهر چې دوی ښه ورټل نو ابو اسحاق وویل زه درنه بخښنه غواړم، بیا به داسې غلطي نه کوو. دغه مغول ډیر وحشیان دي. موږ د چکر لپاره ووتو،
د یوې خیمې تر څنګ تېرېدو چې څو تنو مغولو سپاهیانو را ایثار کړو او په زور یې سرونه راباندې وخریل، کوپړې یې راباندې تورې کړې. د الله شکر دی چې ته راسره نه وې. ابو اسحاق دا وویل او بیا یې پګړۍ له سره لرې کړه او زیاته یې کړه. وګوره موږ یې په څه حال اخته کړي یو. د ابو اسحاق او د هغه د ملګرو سرونه یې رښتیا خریلي وو او د ویښتانو پر ځای تور غوړي پرې ځلېدل. طاهر وویل دغه خلک ډیر احمق دي، زه به چنګیز خان ته د دوی پر دې سلوک احتجاج کوم. ابو اسحاق وویل دلته سر خریل کومه خبره نه ده. یو سپاهي ویل چې د سر خریل هم د میلمه پالنې په دود کې شامل دی. د خدای شکر دی چې دوی د خپلو خنجرونو د تیغ د تیرتوب ازمویلو لپاره زمونږ ویښتان غوره کړل، کنه نو د یو تاتاري لاس دومره شهرک ته نږدې له خطره خالی نه وي. د وروستي مورچل د خپرونې درنو اوریدونکو، سبا سهار طاهر د چنګیز خان له استازي سره شاهي محل ته روان شو. د شاهي محل په دره کې په یو مناسب لوړ ځای څو ښکلې او شاندارې خیمې وې. د غونډۍ پر لورې تللې لارې یوې او بلې خواته د انساني کوپړیو څلې درېدلې وې او د لارې په اوږدو کې دواړو خواو ته کتار کوپړې ایښې وې. د طاهر له بڼې نه مغولي سردار وپوهېده، ورته ویې ویل دا یوازې د لویو لویو سردارانو ککرې دي، دوی د خپل حیثیت په مناسبت دلته ایښي دي. د ټیټې طبقې ککرې مو دلته نه دي راوړي. پاس به تاسو د لوی خان د خیمې په مخ کې د هغو واکمنو او پوځي سردارانو د ککرو انبار ووینئ چې زمونږ د عظمت په وړاندې یې له سره ټیټولو نه ډډه کوله. د لوړو کورنیو د ښځو او نجونو کوپړۍ چې د لوی خان او شاهزادګانو له خدمت نه یې سر غړاوه، د هغوی د ککریو وړوکی مینار د ملکې د خیمې مخې ته دی. په غونډۍ چې وختل مغول سردار یوې بلې غونډۍ ته اشاره وکړه، ویې ویل هلته وګورئ، د لوی خان شانداره ماڼۍ هلته جوړیږي. په وړاندې غرونو کې ډیره عالي ډبره لګه ده. ما اورېدلي دي چې د بخارا، سمرقند او بغداد په ماڼیو کې ډیرې غوره سپینې او سرې ډبرې کارېدلې دي. طاهر ځواب ورکړ هغه ډیرې پر دې سربیره چې ښکلې دي ډیرې کلکې هم دي. ستاسو لوی خان ولې د کوپړیو ماڼۍ نه جوړوي؟ که د انساني کوپړیو نه د خښتو کار اخیستل کېدای شوی نو موږ ته دا مشکله نه وه. په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې په ډیرو ښارونو کې د کوپړیو ډیر انبارونه بیکاره پراته دي. د غونډۍ په څوکه په یو پراخ میدان قیمتي غالۍ غوړېدلې وه او د میدان درې لوریو ته د خیمو کتارونه وو. ځای پر ځای ستلې تورې پیرداران ولاړ وو. استازی د یوې خیمې په مخ کې ودرېد او طاهر یې بهر پرېښود. په خپله قیمتي خیمې ته ننوت. له لږ ځنډ وروسته هغه بیرته راووت او طاهر یې دننه ورسره بوت. له دوو پراخو کوټونو چې تېر شول، طاهر او هماغه استازی یوې وړوکې بلې کوټې ته ننوتل. په کوټه کې یوې خواته نږدې 4 لوشتې لوړه چوتره وه چې قیمتي غالۍ پرې غوړېدلې وه. د چوترې نه لاندې کتار څو تاجونه ایښي وو. په کوټه کې یو سړی چې له چپنې او پګړۍ نه مسلمان ښکارېده ولاړ و. هغه راوړاندې شو. طاهر ته د ستړمشي لپاره لاس ور اوږد کړ او ویې ویل زه د مغولو د لوی خان په دربار کې خپل یو مسلمان ورور ته ښه راغلاست وایم. طاهر چې هغه ته لاس ورکړ په بدن یې لړزه احساس کړه او له لږ دوزړتوب وروسته یې وویل ته دلته څه کوې؟ د ځواب ورکړ زه د لوی خان په دربار کې د عربي او فارسي ترجمان یم. ښه، ته تر دې ځایه څنګه ورسېدې؟ هغه ځواب ورکړ لوی خاقان جوهر پیژندونکی هم دی او سخي هم. زه هم د سوداګرو له یوې قافلې سره دلته راغلم. د لوی خاقان یو ترجمان ته اړتیا وه. هغه زه څو میاشتې له ځان سره ایثار کړم، خو له هغه وروسته د دوی قدرداني زه د همدې ځای کړم او د تل لپاره یې واخیستلم. لوی خاقان د تشریف راوړو په حال کې دی. زه څو خبرې غواړم درته وښیم. هغه زیاته چاپلوسي نه خوښوي، خو بې تکلفي او بې پروایي هیڅکله نه بخي. که ته ورسره په تاتاري ژبه په خپله خبرې وکړې ډیر پرې خوښېږي. که ته په تاتاري نه پوهېږې نو د هغه چینایي ژبه هم زده ده. له دې 2 ژبو وروسته لوی خان فارسي غوره بولي. هغه د فارسي څو جملې زده کړې هم دي، خو له عربي ژبې نه یې وحشت دی. طاهر ځواب ورکړ ستا د مشورې نه مننه، خو زه په تاتاري ژبه نه پوهېږم، په فارسي پوهېږم، خو زه ویرېږم چې هغه ستا پر ترجماني برسېره په خپله هوښیاري
زما د خبرو په مطلب غلط ونه پوهیږي. که ته د عربي ژباړه کې ستونزه لري بیله خبره ده، کنه نو زه د خپل مطلب د پوهولو لپاره عربي غوره او مناسبه ژبه ګڼم. که دی په ترکي پوهیږي نو زه په ترکي ژبه هم ښه پوهیږم. ګوره دا غضبونه کې له کومې ورځې راسي چې خوارزمشاه د لوی خان استازي وژلي، د هغه له ترکي ژبې نه سخته کرکه پیدا شوې ده. هو د خبرو پر وخت دا خیال ساته چې ستا غږ د لوی خان د اواز نه اوچت نشي. ته ډیر بختور یې چې لوی خان په داسې ځانګړي ځای کې د ملاقات شرف در وبخلو. په داسې تخلیه کې د هغه مبارک لاس له دربار نه زیات له فیضه ډک وي. طاهر وویل زه ستا له نیکو مشورونو یو ځل بیا مننه کوم، خو ته زما په باب بدګماني مه کوه. زه دلته د خېټې په خاطر نه یم راغلی. د وروستي مورچل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو، ترجمان د خپل خجالت د لرې کولو په خاطر څه ویل غوښتل، خو د چوترې له شانه وړه پرده اوچته شوه. هغه ورو طاهر ته وویل لوی خان تشریف راوړی. یوه شېبه وروسته پر چوتره طاهر هغه جابر او ظالم انسان لیده چې د وحشت او بربریت افسانې په ختیځ او لویدیځ کې مشهورې شوې وي. ترجمان دواړه لاسونه پر سینه نیولي وو او د رکوع په حالت ولاړ وو. چنګیز خان په غصه طاهر ته وکتل او په چوتره کېناست. ترجمان هم نیغ ودرېد. د هغه په کتو کې پر دې خفګان له ورایه ښکارېده چې طاهر ولې د ده تقلید ونه کړ. طاهر هماغسې چنګیز خان ته کتل او دا داسې ګستاخي وه چې په ډک دربار کې ښایي چنګیز خان نه وای زغملی، خو په دې ګوښه کې ترجمان له زغملو نه ناتوانه و. بالاخره یې ورو وویل سترګې کته واچوه. خو پر طاهر دې ګواښ هیڅ اثر ونه کړ. څو شېبې له چوپتیا نه وروسته د بغداد د خلیفه د استازي او د چنګیز خان خبرې داسې پیل شوې. ترجمان چنګیز خان ته په خطاب کې وویل د بغداد د خلیفه استازی د لوی ټولواک او د تاتار خاقان اعظم په دربار کې چې د هغه د لورینې او مهربانۍ لاس دوستانو ته د رحمت سبب دی او تورې د دښمنانو پر سرونو د تندر په څیر راپریوزي، په ډیر ادب او احترام سلام وړاندې کوي. چنګیز خان وویلې زه د بغداد د استازي په لیدو خوښ شوم. ده ته ډاډ ورکه چې دلته به یې سر ته هیڅ خطر نه وي. ترجمان طاهر ته په عربي ژبه په خطاب کې لوی ټولواک ستاسو پر راتګ خپله خوښي څرګندوي او دا هم فرمایي چې دلته ستاسو ویره بې ځایه ده. له تاسو سره به شاهانه مهرباني وشي او بیرته به مو خوښ واستوو. طاهر وویل زه د انعامونو په هیله دلته نه یم راغلی. که د تاتار پاچا دومره مهربانه وي نو ما ته دی د خلیفه د لیک له وړاندې کولو نه وروسته د اسلام د تبلیغ فرصت راکړي. دا به زما لپاره لوی انعام وي. ترجمان وویل د خلیفه استازی د لوی خان د مهربانۍ مننه کوي او د بغداد د خلیفه د لیک د وړاندې کولو اجازه غواړي. چنګیز خان وویل اجازه ده. ترجمان وویل لوی خاقان حکم درته کوي چې د خلیفه لیک وړاندې کا. طاهر ور وړاندې شو. په ورېښمین ټوکر پیچلی لیک یې وړاندې کړ. چنګیز خان هغه پرانیست او ترجمان ته یې ورکړ او د اورولو امر یې ورته وکړ. په عربي ژبه د لیک لنډ مضمون داسې و: د تاتاریانو پاچا چنګیز خان باید وپوهیږي چې پر موږ د خدای جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم له لوري د اسلامي نړۍ د ټولو مسلمانانو د عزت، آبرو او ازادۍ دفاع فرض شوې ده. د خوارزم له پاچا سره زموږ څه اختلافات شته، خو پر اسلامي نړۍ له بهر نه د کومې حملې او ګواښ په خاطر موږ نه یوازې د خوارزم شاه په ملاتړ مجبور یو، بلکې د هغه تر بیرغ لاندې به د یو معمولي سپاهي په څیر جګړه د ځان لپاره نیکمرغي بولو. که دا رښتیا ده چې د تاتار پاچا د خوارزم پر سرحدونو پوځونه راټولوي، نو موږ ګواښ کوو چې د خوارزم پر خلاف د جګړې اعلان به د ټولې اسلامي نړۍ پر خلاف د جګړې اعلان وبلل شي. د دې لیک په جواب کې موږ د مغولو له پاچا نه دا اوریدل غواړو چې دوی به په خوارزم حمله نه کوي. د مسلمانانو د خلیفه ابوالعباس احمد ناصر الدین لخوا. درنو اوریدونکو، ترجمان د څه ځانګړي تغییر او تبدیل نه پرته لیک په تاتاري ژبه وژباړه. طاهر حیران و چې د چنګیز خان تندی معمولي تریو نشو.
هغه په پوره اطمینان پر خپل ځای ناست و او په معنادار مسکا یې طاهر ته کتل. د هغې په سترګو کې دا لوستل کېدل چې دته دغه لیک له یوې په زړه پورې ټوکې پرته هېڅ اهمیت نه لري. چنګیز خان وویل خپل خلیفه ته زموږ له لوري دا پیغام ورسوه چې موږ له اسلامي نړۍ سره د دښمنۍ اراده نه لرو. خوارزمشاه له موږ سره ډېر زیاتی کړی دی، بیا هم موږ پر هغه د تیری او حملې اراده نه لرو. ژباړن: تاسو خلیفه ته د خاقان اعظم لخوا دا پیغام ورسوئ چې ستا په سپارښت خاقان اعظم د خوارزمشاه تیروتنه بخي او پر اسلامي نړۍ له حملې نه ډډه کوي. طاهر وویل زه به دا پیغام خلیفه ته ورسوم. له دې نه پرته باید عرض وکړم چې د خلیفه لیک د بغداد د ولس د احساساتو ترجمان دی. ستا په اړه دا مشهوره ده چې په زړه کې د خپل پوځي ځواک د ښکارولو اراده پر هرې وعدې او تعهد بری مومي، خو که تاسو پر خپلې دې وعدې پابندي ونه کړه او پر خوارزم حمله وکړه نو ټول بغداد او له ختیځه تر لویدیځه ټوله اسلامي نړۍ به د سارایي توپان په څیر ستاسو په مخ کې راپورته کیږي. ترجمان وویل د خلیفه استازی په ډیر ادب او درناوي عرض کوي چې د اعلی حضرت دغه پیغام به خلیفه ته وروي. ستا دا وعده د اسلامي نړۍ د تسلی لپاره کافی ده، خو که تاسو پر خوارزم حمله وکړه نو د بغداد او نورو اسلامي هیوادونو خلک به خپل حکومتونه د خوارزم پر ملاتړ مجبور کی او هغوی ټول به د مغولو د لښکر د سیلاب په مخ کې له دردناکې تباهۍ سره مخ شي. چنګیز خان وویل مونږ چې چاته دوست وایو بیا د هغوی له لوري بې اعتمادي نه خوښوو. ترجمان طاهر ته وکتل وی ویل لوی خان پر دې بې اعتمادۍ ښکارولو سخت خفه شو، ځکه خو مهرباني وکړه چوپ شه. طاهر ډیر ښه، اوس زه د لوی خان په مخ کې د تبلیغ اجازه غواړم. ترجمان وویل ترجمان په دوزړتوب د خلیفہ استازی د تاتار د اولس د مذهبي عقایدو نه زیات اغیزمن دی او هغه د دې اجازه غواړي چې د اسلام په اړه څه ووایي. چنګیز خان دته زمونږ له خوا ووایي چې مونږ له وفادار مسلمانانو څخه کرکه نه کوو. ترجمان طاهر ته په خطاب کې لوی خان ډیر مصروف دی او تاته د رخصت اجازه درکوي او دا هم فرمایي چې له وفادار مسلمانانو سره دښمنی نه لري. طاهر پریشان شو. ترجمان ته وکتل او ویل که هغه اوس مصروف وي ماته دې بل وخت د تبلیغ موقع راکړي. چنګیز خان وپوښتل د خلیفہ استازی څه غواړي؟ ترجمان وویل دی د جناب عالی نه مننه کوي او عرض کوي چې که تاسو په څه خبره خفه شوي یاست بخښنه غواړم. چنګیز خان وویل زه افسوس کوم چې مصروفیت مې نور د ناستې اجازه نه راکوي، که څه هم د خلیفه استازی ډېر په زړه پورې سړی ښکارېږي. له ده نه وپوښته چې کله روانېږي. ترجمان طاهر ته په خطاب کې وویل خان اعظم فرمایي چې مونږ زیات مصروف یو، ځکه خو د بیا لیدو امکان نشته. د یخنۍ موسم را روان دی، غوره دا ده چې ته زر تر زره بغداد ته روان شي. دلته ډېر مسلمان علما شته چې مونږ ته د اسلام په اړه معلومات راکوي. چنګیز خان د شاکوټي ته ولاړ. درنو اوریدونکو، له خیمې نه بهر د چنګیز خان څو زامن او څو تنه مغول سرداران په یوه قالینه لمر ته ناست وو، په خپلو کې سره غږېدل. د یوه ځوان په پوښتنه ترجمان له طاهر سره معرفي کړل. هغوی طاهر له ځان سره کېناوه او د بغداد په باب یې ترې پوښتنې پیل کړې. طاهر د ځینو پوښتنو ځوابونه ورکړل او چې کله هغوی د بغداد د پوځ او د کلاګانو د ځواکمنۍ په اړه وپوښتل، ده ورته وویل چې زه د دې پوښتنو له ځوابولو ناتوانه یم. د چنګیز خان یو زوی وویل تا ته لکه چې بدګماني پیدا شوه، موږ دغه پوښتنې په څه بد نیت نه دي کړې. له بغداد سره زموږ اړیکې دوستانه دي او موږ د خپلو دوستانو په اړه ضروري معلومات خپل فرض ګڼو. دا هم باید درته ووایو چې له بهرنۍ نړۍ نه زموږ معلومات لږ نه دي. دا وګورئ. د چنګیز خان زوی له جیبه یو دسمال راوویست او د طاهر په مخ کې وغوړاوه او ویل ښایي تا د بغداد تر دې بشپړه نقشه پخوا هیڅ نه وي لیدلې. پر دسمال نقشه واقعا دومره بشپړه وه چې طاهر په حیرانۍ کې ډوب شو. یو مغولي سردار طاهر ته په معناداره مسکا وکتل ویل اوس ته له موږ سره په بې تکلفۍ خبرې کولی شي. طاهر لا نقشې ته کتل چې یو خدمتګار راغی، په تاتاري ژبه یې څه وویل او دغه خلک ټول جګ شول، د خیمې په لوري روان شول. طاهر چې کله دسمال بیرته ورکاوه، د چنګیز خان زوی وویل که دا نقشه ستا خوښه شوې وي در سره وایخله، له ما سره نورې هم شته. طاهر ځواب ورکړ نه، د بغداد نقشه زما په زړه لیک ده.
کله چې دغه خلک یوې خیمې ته ننوتل ترجمان طاهر ته وویل ته هم غضب کوې د دې سړي په زړه کې چې د ککرو مینارونه دروي د اسلام لپاره ځای له کومه شي طاهر ځواب ورکړ زه د ده په بې پروایۍ افسوس نه کوم خو پر دې خفه یم چې ما خپله ذمهواري پوره نه کړای شوه ترجمان وویل تاسو زما احسان په یاد ولرئ چې لوی خان ته مې ستا د ډېرو ترخو الفاظو تریخوالی ور ونه ښود طاهر ټکان وخوړ ویل ستا مطلب دا دی چې تا زما د خبرو مفهوم بدل کړی دی ترجمان د یوې منافقانه مسکا سره ځواب ورکړ نه ما ستا ځینې خیالونه په مهذبه طریقه څرګند کړل طاهر وویل له مهذبې طریقې نه ستا مطلب د چاپلوسانه طریقې څخه دی ترجمان ځواب ورکړ د مهذبې طریقې څخه مطلب هغه لاره ده چې اوس یې ته په ډیکا له درباره ونه ویستلې ستا سره یې ښایست رعایت کړی وي خو پر ما به یې خامخا غصه سړوله طاهر وویل د وروستي مورچل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو دا چې طاهر څه وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو د نن ورځې دا خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي چې ما سید نذیر احمد هاشمي چمتو کړې وه تر بلې خپرونې مو په بکون کې او له ځانه رب سپارم هر چیرې چې یاست خوښه او خوشحاله اوسئ د خدای په امان